د کابل ښاروالۍ غوره اقدام د کابل ښاروالۍ هغه اقدام چې ټول افغانان یې خوشحاله کړل. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. کابل ښاروالۍ د لومړیو موادو لپاره نرخنامې ټاکي. کابل ښار کې دغه ښار د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لومړیو موادو لپاره نرخپاڼه ټاکلې. کابل ښاروالۍ په یوه خبرپاڼه کې د نرخونو د کنټرول کمیسیون لخوا لیکي چې یا د نرخپاڼه سره ننه د پلي کېدو وړ ده. په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي که هر هټیوال او پلورونکی له دې نرخپاڼې سرغړونه وکړي د جدي قانوني چلند سره به مخ شي. په یاده نرخپاڼه کې 29 ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکو ته بیې ټاکل شوي دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې کابل ښاریانو د توکو د لوړو بیو له امله شکایتونه مطرح کړي وو. د یادولو وړ ده چې کله په افغانستان کې ډالر لږ وخوځېږي د لومړنیو اولیره موادو پلورونکي بیا دغه خپل ریټونو کې تغیرات راولي چې له دې نه د خلکو شکایت ډېر زیات وي. ان تر دې حده رسېږي چې کله خلک د بیخي موادو د اخیستو توان له لاسه ورکوي.